त्याला का दस्त दिया खराब इंजवाना दे राखण लमड़ा یاره جی وای د هندوانه خرابه ده کو هر څه مسله نشته بدل به کوله بل و پکې درکو ځه بدلېدو ته ضرورت نشته دی مړه یاره نیکا تم ډیر زیات په ټینشن کې او دې کس له دې انځوانې د روپې ورکړه ځه پیسو ته ضرورت نشته دی خو بیا خیال کوئ مړه یاره نیکا د انځوانو څخه چې په دې کې څه فرق دی ګورې د چی کی ګوګانا لکه دی خو کټ کړیم دی ولکه په دې کې خو روپۍ دي نیکا کېدی شي چې دې سړي ستا وختینې خبرې اورېدلي ډاکټر صاحب زه 500 روپۍ کوم ځای وګورم د خپل ځان د اپریشن لپاره زما سره په دې ټیم کې صرف 10 روپۍ دي نو ډاکټر صاحب نو دا شربت ولې دا ورته وسکې یاره بچیا دا نشم اسکل شربتو بچیا ډاکټر ته د زما د بیمارۍ څه وویل یاره دادا ډاکټر صاحب خو وایي ویدلې به اپریشن کول غواړي او په هغې باندې 500 روپۍ راځي زما سره په دې ټیم کې صرف 10 روپۍ دي خو زه د روپو بندوبست هله کومه زه بچې الله دې مل شه لکه تا د منډایۍ نه تودا راوړي که نو روپۍ دې ولې نه دي راوړي یاره جي مارکیټ هم خراب دی او سودا هم نه خرڅېږي د 100 روپۍ د کوم ځای نه راوړمه تا نه چې سودا نه خرڅېدې نو تا به بیا نوره سودا نه راوړه او که سبا دې پیسې رانوړې نو بیا دې دې ګرم تنور ته ولګه یاره جي زما پلار ډېر زیات سخت بیمار دی او ما ته د پیسو ډېر زیات ضرورت دی خو زه څه بندوبست هله کومه یاره دا خو ډېر زیات عجیبه سړی و چې زما مدد یې وکړو او ما ته پته مو نه لګېده یا الله ستا لاک شکر دی ما ته د ډېر پیسو ډېر زیات ضرورت و کتونکو دا یو اصلاحي ویډیو ونه مهرباني کوئ تاسو د یو سړي داسې مدد وکړئ چې هغې سړي ته پته مو نه لګي چې دې سړي زما مدد وکړو کتونکو که دا ویډیو مو خوښه شوي وي نو د خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ زموږ پیج خامخا فالو کړئ ځکه چې په دې کې ډېر اصلاحي ویډیوګانې تاسو ته او ستاسو وړو ته میلوي ویډیو شیر کړئ د الله په امان